سلام مینوالو، تاسې خبر یاست چې په دې وروستیو کې د پښتو ژبې او په خاص ډول په داستاني ادبیاتو کې لوی شخصیت طاهر افریدی ومړ. د ده په ژوند او هڅو به تاسې بېلابېلې مرکې لیدلې وي له بېلابېلو لیکوالو، شاعرانو، فرهنګپالو سره. خو نن د افریدي په ژوند او د ده په ادبي هڅو باندې نن په همدې تړاو د علومو اکاډمۍ غړی څېړنوال سید نظیم سیدي د ارواښاد طاهر افریدي په هڅو خبرې کوي. نو دا تاسې یو دا د سیدي صاحب مرکه. کور ودان په لومړي سر کې د پښتو د ادب د ځلیدونکي ستوري طاهر افریدي صاحب مړینه د پښتو ادب دپاره یو لویه ضایعه بولم. دوی ته د دوی کورنۍ ته د پښتو ادب پاتې شونو ته او د پښتو ادب لارویانو ته د زړه تله تسلیت وایم. که د طاهر صاحب ادبي شخصیت باندې بحث وکړو پرته له دې چې طاهر صاحب ډېر لوی شخصیت و، جالبه دا ده د پښتو ادب دپاره چې کوم کسان راغلي اکثریت د نظم د لارې راغلي یا د شاعرۍ د لارې راغلي، خو ډیر کم خلک داسې چې هغه د نثر د لارې د پښتو ادب ته راغلي وي. دغه کوم چې د نثر د لارې راغلي د دوی او د هغه چې د نظم د لارې راغلي د دوی په سبک کې ښکاره توپیر دی. که تاسو 50 کاله وروسته هم دوی مطالعه کوئ تاسو هغه فرق مشاهده کولی شئ. معنا دا ده چې د نثر له لارې څوک راغلي هم په نثر کې خوږلني وي او هم یو درد وي. دغه درد تاسو سره ځان سره ساتي او راکش کوي. طاهر صاحب دغسې یو سړی دی چې کله تاسو د ده نثر ګورئ، د ده داستاني ادب ګورئ، سره د دې چې تا ځان سره ساتلی شي مګر تا په هغه څه باندې دردولی هم شي چې په رښتینې معنا په ټولنه کې روان دي. بل په طاهر صاحب کې یو لوی کمال چې دی هغه د تخصصي کېدو کمال دی. معنا دا ده چې د جرس په نامه خپرونه چلوله، ډېرې خپرونې چلولې د جرس، خو دوه ګڼې چې دي هغه زما په نظر شاید یو پیړۍ وروسته هم دغسې انقلابي لکه د ده په وخت کې چې پاتې وي بیا پاتې شي. یو د غزل ګڼه ده او یو د نظم ګڼه ده. څو ګڼې دي بېلابېلې یو ځای شوي دي. زما په یاد ده چې د غزل ګڼې 3 ځلې هلته په پښتونخوا کې چاپ شوی، بیا یو ځل دلته چاپ شو. همدغسې د غزل ګڼه استاد صمیم د ډېرو ملګرو په بار بار ټینګار باندې واخیسته بیا چاپ کړه. او زه مطمئن یم او زه ډاډه یم چې د دې دپاره بیا بیا هم اړتیا لیدل کېږي. ولې موږ یو کمال چې باید ټولې ولرو متاسفانه نه یې لرو. ځینې لیکوال، ځینې محققین، ځینې څېړونکي مثلا زموږ کله کله د نقد ژبه ډېره تېروي، داسې تېروي چې موږ یو سړی د ځان نه خفه کوو. د هغه په لیک کې به یا ستونزه وي یا به متوجه شوی نه وي یا به په شکل د اشکالو هغه موضوع ته لکه څنګه چې په کار دغسې دخیل شوی نه وي. موږ هغه ته کله کله ستغه ژبه کاروو، لږه تیزه ژبه کاروو. خو طاهر صاحب بیا دا کمال لري چې ته یې هغه موضوع ته راکش کولی او داسې راوستلی چې نه یې ته خفه کولی او نه د موضوع حق هم داسې بې ځایه پاتې کېده. د موضوع حق به یې در باندې ادا کوو. خو دا د ده مهارت غوښته. دغه مهارت، دغه هنر، دغه ژبه اکثریتو لیکوالو نه لرله. لکه مخکې چې ما د غزلګڼې او د نظمګڼې بحث هم وکړو، د هغې ګڼو یو کمال، یو هنر هم همدا دی چې د لیکوال په هغه خپل هنر باندې، په هغه خپل کمال باندې دې ته قانع کړی چې داسې لیک وکړي چې د موضوع حق هم ادا شي او د راتلونکي او د موجوده نسل دپاره ډېر نوي مواد وي، پرته له شکه چې جرس دغه کمال کړی. زما په برداشت، زما په نظر که طاهر صاحب په دې ژوند کې بل هیڅ کار هم نه وی کړی، یوازې هم دغه 2 ګڼې د غزل ګڼه او د نظم ګڼه یې پښتو ادب ته وړاندې کړی وی، د ده د ژوند او د ده د ادبي ژوند دپاره ټول عمر بس دی او بسنه کوي. دا چې څومره هنري نثر لیکي، دا چې څومره داستاني نثر لیکي، که هغه یو هم نه وی، یوازې هم دغه یې کړی وی. واقعا لوی شخصیت و، لویه سټه وه او مرګ یې مړینه یې پرته له دې چې موږ پرې خواخوږي څرګنده کړو او پښتو ادب ته یې لویه ضایعه وبولو، بل ورته هېڅ هم نه لرو. موږ به همدا ووایو چې خدای دې د دې دغه کړي کارونه په هغې دنیا کې پخه راولي او هغه مزلونه دې ورته ټول اسانه شي. او زه هیلهمند یم چې د طاهر صاحب لارویان، د طاهر صاحب پلیونې د ده دغه تشه ډکه کړي او
هغه څه چې طاهر صاحب غوښته هغه ارمانونه د دې پوره کړي